اے زمونږ څومره مهربان الله دی، زمونږ څومره مینهناک الله دی، زمونږ سره چې خطاب قرآن کې کوي الله، زه ډېر خوشحالېږم. موږ ته قرآن کې څه وایي؟ موږ ټول کارونه غلط کړي، نو موږ ته چې اول نه خبره شروع کوي نو موږ ته وایي یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو. رټیم نه، پیغور نه راکوي، سپکه خبره راته نه کوي، داسې خبره نه کوي چې موږ پې وکړئ، موږ پې ودردئ او زموږ زړه ته شکوه او ګیله راشي. راته څه وایي؟ یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاونده، ای مومن مسلمانه، ګوره دا کار دې سم نه دی، ګوره دا کار مه کوه، ګوره دا کار وکړه. څومره په خوږه لهجه را سره خبرې کوي، څومره په نرمه لهجه را سره خبرې کوي، څومره په مینه را سره خبرې کوي، څومره په مینه دعوت را کوي، څومره په مینه مخاطب کوي، څومره په مینه وایي ما ته متوجه شئ. چېرته غلطه، چېرته سپکه خبره قرآن کې نشته. یا ایها الذین آمنو، زه الله یو دا د مینې جمله دې بس دی چې څومره په مینه راته اواز کې. دونه ګناهګار ته چې موږ ټول عمر په ګناهونو کې تیر کو، ټول عمر موږ په خطا کې تیر کو، ټول عمر هم ستا په نافرمانۍ کې تیر کو، او بیا چې کله موږ مخاطب کې په آمنو سره د ایمان په، د تقوا په، د هدایت په ذریعه موږ مخاطب کې. ای د هدایت خاوندانو، ای د تقوا خاوندانو، ای بزرګانو نیکانو، ولې دا کار داسې کوئ؟ ولې دا کار نه کوئ؟ قربان الله ته څومره مینه ناکې، قربان الله ته څومره ښه، الله ته څومره رحم او کرم کې. او بیا هم چې معمولی مصیبت راغی، زما په تا باندې اعتراض دی، زما ستانه شکوه ده، زما ستانه ګیله ده. دا چال د شیطان دی چې موږ په خپل الله بدګمانه کوي.